بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو حاضرینو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله مو خیر عافیت سره ولره. اول به دغه یو درې بیته درته ووایم وسیق صاحب. جام د ذلت نوش کړي یوه ساه د ژوند اوږده غواړي. جام د ذلت نوش کړي یوه ساه د ژوند اوږده غواړي. څومره ساده خلک دي په زهرو کې خواږه غواړي. نه یې خواخوږي په غم کړي نه یې په خوښۍ پوښتې. طالب جان صاحب وایي چې نه یې خواخوږي په غم کړي نه یې په خوښۍ پوښتې. داسې مشر څنګه له رعیت د وفا زړه غواړي. ځینې د خپل عیب د لیدو زغم سینه کې نه لري. ځینې د خپل عیب د لیدو زغم سینه کې نه لري. ځینې مېړني ځان ته له خدایه آینه غواړي. مخکې له دې چې یو څو غزلونه ووایو غوښتل مې یو څه په دې ادبي بنډار کې څه خبرو ملګرو حاضرینو خصوصا د ادب د بڼ ګلانو ته وکړو. که څه هم دا د موږ دپاره بې ادبي ده ځکه چې موږ په دوی پسې ابتدا کړې. د دوی د شعر نه موږ الهام اخیستی. د دوی شعرونو په دې انقلاب کې موږ هڅولي یو. داسې ورځې وې موږ په یاد دی چې درویش صاحب په دې انقلاب کې لومړنۍ پیته راووتله او بدرالدین مولوي صاحب یو نظم پکې لیکلی و چې په خلکو کې بیرته جذبات را ژوندي کړل، بیرته یې دغه نوي جهاد ته وهڅول. موږ هم په هغه وختونه ډېر کشران هم بیا هم یاد دي بدرالدین مولوي صاحب ویلي وو چې دا منمه چې غربیان د په لکو به وي خو زما د انتقام کیسې په ورو به وي. اوس هغه وخت الحمدلله خدای تعالی ثابت کړو. مخکې له دې ملګرو خو ډېره خبره وکړې په دې مورد د شاعرانو د ملګرو د مبارزې ستاینه یې وکړه. دا یو ښکاره حقیقت دی، په دې کې څه مبالغه نشته. لکه څنګه چې په نظامي میدان کې همداسې په سیاسي میدان کې په نورو بخشونو کې مجاهدین الحمدلله په دې 19 کلن انقلاب کې پرمختګونه وکړل، همداسې په دې کې د مطبوعاتو د ادبي خلکو د ادیبانو قلموالو شاعرانو رول هم بیخي ښکاره دی، بیخي زیاته تر دې چې دښمنان هم په دې باندې اعتراف کوي او بلکې کتابونه یې هم لیکلي دي. تاسو په دې خبرې خو یوه مهمه نکته ده ټول ملګري باید دې ته متوجه وي. دا په دې خاطر چې ځکه موږ خپله تجربه هم وشوه په دې کم عمرۍ کې. هغه دغه ده چې دنیا دارالاسباب د الله تعالی د یو چا په لاس یو کار کول سر ته رسول غواړي. یعنې خدای تعالی په دې قادر دی چې هر څه په خپله وکړي خو دنیا یې دارالاسباب ګرځولې. که په نظامي میدان کې ده که په سیاسي میدان کې ده که داسې فرهنګي ډګر کې ده که په هر بخش کې وي دا د موږ تاسو کمال نه دی. الله تعالی دا قوت چې موږ تاسو ته راکړی په دې باید هېڅوک غرور ونه کړي، بلکې دا د خدای تعالی یو انعام دی چې موږ تاسو یې کړی دی. ځکه موږ تاسو هېڅ هم نه و الله تعالی پیدا کړم دا قوت یې راکړو. که چېرته چا په دا خپل کړنو باندې غرور وکړو الله تعالی بیا هغه نعمت په ژوند ترې اخیستی ترې اخلي نورو ته یې ورکوي. دوی په ژوند کې ذلیل شوي دا په تاریخ کې ډېر شته. نو په دې خاطر باندې ملګري هم چې دا څوک دلته موجود دي یا په نورو بخشونو د جهاد کې د ولس د هر بخشونو څخه د ولس په هر ځای کې چې موجود وي په دې انقلاب کې په دې مبارزه کې سپېڅلې مبارزه کې دوی ګډون کړی. دوی باید په خپلو کړنو باندې په خپله جهادي مبارزه هغه که د قلم وي که د ژبې وي که د ټوپک وي که د تورې وي هر څه وي په دې باندې غرور ونه کړي، بلکې خدای تعالی ته شکر ادا کړي چې په دې فتنو په زمانه کې د موږ لاسونه د امپراتورانو د ککریو ماتولو ته سبب وګرځوه. په دې باندې باید غرور ونه کړو. خو بله مهمه نکته دا ده چې خدای تعالی اوس غټ تحولات راوستلي او اوس د دې وخت دی چې د شفقت نه کار واخلو، تنګ نظرۍ نه ځانونه وساتو، سینې پراخې کړو، ځکه خدای تعالی په دې باندې خوشحاله کېږي. که دین چوکاټ ته موږ تاسو هر عمل واچو هېڅ مشکل په دې کې نشته. هغه خلک که په مخالف صف کې هم ولاړ دي خدای تعالی په دې قادر دی چې هغه کیدای شي موږ تاسو سبا سره ورونه شو. هېڅ کله چاته پیغوریزه خبره یا داسې خبره چا په تېره عمر کې کړې وي دې نه باید ډډه وشي. دا ما په زړه کې ډېر وخت نه دا خبره راګرځېدلې چې د ملګرو سره یې شریکې کړو او که څوک دلته موجود وي موږ دلته تصادفي را برابر شو او ډېر خوشحاله الحمدلله چې دا خلک چې موږ ورسره محبت دی مینه هم ده چې دوی سره مخامخ شو ومو لیدل. الله تعالی ته تاسو ټول ته ښه ژوند کامیابي سوکالي او د دارین سعادت غواړم. موږ ته هم دعا وکوئ، ټولو مشرانو ته ملګرو ته دعا وکوئ او ځکه دا ولس ډېر دردېدلی دی، ډېر غمونه تکلیفونه یې ګاللي دي. اوس د دې وخت راستلی چې دې دردمن ولس ته د ازادۍ او د خوشحالۍ
ورځې راورسېږي او دې زخمونه په دې ټکور شي. موږ هم د دې ولس برخه یو. دا وطن فقط نه د موږ دی، نه د بل چا دی، بلکې د ټولو ګډ کور دی. د دې وطن که موږ ته حق کېږي، د دې وطن مهم شی هغه چې دی هغه اسلامي نظام دی. د هغې دپاره به هلې ځلې کوو. په دنیا کې خلک د ازادۍ جګړې کوي، خو دلته موږ فقط د ازادۍ جنګ هم نه دی، بلکې جهادي فریضه ده، عبادت دی. نو دغه موږ تاسو ټولو یو بل باندې حق کېږي. الله تعالی دې موږ تاسو ته د نیک اعمالو توفیق راکړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.